د ازموینه د ستوري علمي سیالۍ تر نامه لاندې د امارات پیژندنې په کتاب کې د شیخ زاید پوهنتون او پوهنې ریاست لخوا واخیستل شوه. د یاد پوهنتون مسؤلینو په وینا په دغه ازموینه کې شاوخوا 3000 زده کوونکو د مرکزی او یو شمېر ولسوالیو شخصي او دولتي لیسو او مدارسو ترڅنګ د شیخ زاید پوهنتون محصلینو هم برخه اخیستې وه چې موخه یې د اسلامي امارت له منځته راتګ څخه نیولې ان تر ننه پورې زده کوونکو ته د خپلو نوموتو لوړو څېرو ورپېژندل او همدارنګه د اسلامي امارت له جهاده دغه ډکه دوره ورپېژندل وبلل. ستوري علمي سیالۍ د امارات پیژندنې په کتاب کې د امارات پیژندنې لومړنۍ دوره او اوسنۍ هغه ټول موارد پکې ځای پر ځای شوي دي چې د افغانستان اسلامي امارت تاند او ځوان لیکوال قاري عبدالستار سید په ګوتو لیکل شوی دی. په دغه کتاب کې چې له دوی څخه سیالۍ واخیستل شوه 40 هغو ممتازو زده کوونکو ته چې دوی په همدغه سیالۍ کې ممتاز شي او زیاتې نمرې تر نورو یوسي دوی ته کمپیوټرونه، موبایلونه، ساعتونه او نور جوایز په پام کې نیول شوي. دغه سیالۍ نه خو موږ موخه د ځوانانو فکري روزنه او د دې فکر جوړول چې دوی د خپلو اتلانو د خپلو مشرانو نه خبر شي او دا رقم ته د مدرسو د طالبانو سره د هغوی سره یو تواصل او هدف همدغه مهم اهداف وو. بل لور د پوهنې ریاست مسؤلینو داسې سیالۍ ګټورې وبللې او ترڅنګ د تورته د نورو سیالیو ترتیبولو ډاډ هم ورکړ. ان شاء الله دا ډول سیالۍ چې دي دا به لا نور زیاتیږي. د دې ترڅنګ په راتلونکي کې موږ هم یو بله سیالۍ لرو هغه د ساینس ستورو په نوم دوی هم به دا ډول سیالۍ وي د هغوی به هم دا ډول زده کوونکي ګډون به پکې کوي. زده کړیالانو داسې علمي سیالۍ اړینې وبللې او ترڅنګ له لیکوالانو هم وغوښتل چې دې ته ورته کتابونه ولیکي تر څو د خپلو مېړنیو مشرانو له ژوند او کارنامو څخه خبر واوسي. نو یو شفاف او انشاءالله د یو ښه امتحان و نو موږ ډېر خوشحاله یو چې د علم په ټاټوبي کې داسې یو د علم سیالي ترسره شوله. نو موږ بیا هم غوښتنه کوو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه همداشان له معارف ریاست څخه چې دا شان د ارشاد امریت څخه دا شان غونې لا ډېرې او ګړندۍ کړي. نو د دې سیالۍ په برکت سره ټول شاګردان او همداشان محصلین او زیات هغه زده کوونکي چې په دغه سیالۍ کې ګډون کړی و په دې باندې وپوهېدل چې دغه یو سپېڅلی جهاد و دغه یو سپېڅلی امارت دی او همداشان زیات د اسلامي امارت په اړوند زیات معلومات ترلاسه کړل. د یادولو ده چې امارات پیژندنې کتاب د ځوان لیکوال قاري عبدالستار سعید له لوري لیکل شوی چې د اسلامي امارت له منځته راتګ څخه نیولې بیا د لومړۍ دورې حاکمیت او ورپسې په دې دوره کې لاسته راوړنو او بیا د 13 کلنې دوره کې خپل فعالیتونه سیاسي او جهادي دورې ستونزې لاسته راوړنې او تر ننه پورې ټول مطالب په سلسله وار ډول پکې راوړل شوي دي.